اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګی ټي وی ګرام وختونکو السلام علیکم زم تاسو کوربه جنت ګل عادل سره د خپل مرګونو نظر خان لاله او شمشاد انګار سپ تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو ګرام وختونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې مونږه په مختلفو وختونو کې د مختلفو شاعرانو نه مرکه کو تاسو ته مخامخ کینو هغه راولو او د هغوی نه کلامونه ورو نن چې زمنګ سره کوم شاعر ناشته نو د هغه نوم دی جانزیب بدرګوال صاحب امید لرو چې تاسو به د هغوی شاعري مخه کوي نو د هغوی وخت نه ځای کو د رازو د هغوی طرف ته او ان شاء الله د هغوی نه کلامونه اورو امید لرو چې تاسو به هغه کلامونه خوښي په پروګرام کې تاسو سره کلی جانزیب صاحب السلام علیکم مهرباني جی زمونږ ګران خواږه کتون چې کوم دین هغه غوږ دی او تاسو کلامونه اوریدو ته به تابه دي نو تاسو هغوی ته څه اورول غواړئ وای په اوبو کې چندخان شمارلی نه شم په اوبو کې چندخان شمارلی نه شم غوپه کېږي حرامیان شمارلی نه شم او مشري د کشرانو په لاس راغله مشروطي شوه مشروطان شمارلی نه شم وایي چې بوډاتوب ته نږدې کېږي سړی په نه خبره غوسه کېږي سړی چې بوډاتوب ته نږدې کېږي سړی په نه خبره خفه کېږي سړی او په چړایانو باندې نه ورځي بیا د ګیره دانګې نوټل کېږي سړی روغ اندامونه یې کاږه واږه شي په داروګانو نه نیغېږي سړی ټیک دی که نه د کمزورۍ نه یې مازغه خراب شي په کور کې هر چا ته قارېږي سړی دا معاشره کې شته که نه د لاس او خپو نه یې ختلی وي دم په وچه ډاګه راغورځېږي په وچه ډاګه راغورځېږي سړی او چې د اویاو کالو نه واوړي عمر د خدای قدرت ته راغونډېږي سړی که نه نظر یې کم شي نظر یې کم شي هېڅوک نه پېژني مطلب مې دا دی چې ړندېږي سړی چې په قاشوغه خوراک بل ورکوي د دې نه وروسته بیا شرمېږي سړی چې په قاشوغه خوراک بل ورکوي د دې نه وروسته بیا شرمېږي سړی او چې خپل تیر وخت را یادوي د ځوانۍ نو جانزیب به څومره خفه کېږي